د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس وویل چې خلکو ته د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو ترڅنګ د سالمې ټولنې او د خلکو روغتیا ساتلو په پارې دغه 50 ټنه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي چې په مزار شریف ښار کې له هټیو او درملتونونو څخه راټول کړي ول د رسنیو او مسؤلانو په شتون کې وسوځول. ادویه تاریخ گذشته و همچنان مواد غذایی فاقد کیفیت و همچنان تاریخ گذشته را از دوکاکین و دواخانه های مختلف شهر و ولسوالی های ولایت بلخ ما جمع آوری کردیم که این قیمت مجموعی در حدود 12 میلیون افغانی می باشد. په همدې حال کې په مزار شریف کې د درمل پلورلو اتحادیې رئیس ډاډ ورکړ چې اسلامي او انساني ارزښتونو ساتلو ته جدي پام کوي او هغه کسانو ته به اجازه ورنکړي چې دا رنګه بې کیفیته او تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي وپلوري. جمهوری دوا خودش نماینگر عزیز که ما میتونیم به قانون تطبیق کنیم و ما تعهد میسپاریم به این که ما هیچ وقت طرفدار از این نیستیم که دوای بی کیفیت غیر مجاز دوبلیکیت به بازار عرضه شود. له بلې خوا د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي قوانینو د ارزونې امیر خبرداری ورکوي که بیا هم څوک له دې کار څخه سرغړونه وکړي نو د هغوی سره به جدي قانوني چلن وشي. موږ به هغه ته مجازات ورکوو او دوا به یې راټولوو، بعد د هغې نه به بیا کومه چې زموږ په اصولو مقررات کې د قوانینو دي د هغې مطابق به موږ جزا ورکوو. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست په مزار شریف ښار کې 2 اونۍ وړاندې 30,000 بستې غیر الکولي څښاک هم له منځه وړي ول.